مور نه پټوم او دې لکه تکلیف لکه مور ده که نه دی چې ګرځي نو د سره اضافي وزن د مختلفو غوښو په شکل کې د پرې خېټه پروت د ځان سره ګرځي. جوړه بدلوم دی نه وینې بهیږي دا اوس هم جامې مې بدلې کړې دا اوس بس لږ پروت وم دا چې لږ وګرځم یا دسماتې ته کښېنم دی نه دومره وینه روانې چې زه دې ته یم ماله جامې راوړئ په 17,000 ستا ګولې دي نو پته نه چې د 15 ورځو دی او که د یوې میاشتې دي نو وابېلې وایي دا نه پسې علي د 400 روپۍ ورځ علي بسم الله الرحمن الرحیم. الله مې ترور وبخي کلي کې به چې موږ سهار راپاڅېدو ترور به مې بیا سهار شو موږ واړو ورانې به هم ډېر کوو که نه نو ترور به مې وي سهار شو زر حسین لرالو سر زموږ هم سهار دغه شانتي چې سهار شي نو په کوڅو سر شو بیا سهار شو خو چا لرالو بیا سهار شو خو چا درد کمول لرالو بیا سهار شو خو چا آواز اوچتول لرالو بیا سهار شو چېرته دې ښکلي چېرته زړونه راکونکي بچي سلګی چې را په ډاګه شي های های ښه زر حسین دی تاسو وکتل چې کینسر یې دی دی چې ګرځي نو د سره اضافي وزن د مختلفو غوښو په شکل کې د پرې خېټه پروت د ځان سره ګرځي. مور یې وی پړه مې درد راځي تکلیف یې ما وې میندې نه د بلډ پریشر هم مري او د شوګر نه مري میندې خو د بچو د غم هم مري سیوا د کرې کورونا او سخت بیماری زر حسین به په کم محاذ جنګېږي خپل د رنځ ته به ګوري که نهر وړو ته دا یو بچی دی چې ساه روزي و که سره وړو نو د خېټې دوزخ په ډک شي صاحبه ګولۍ او دارو چېرته دي بهرحال غږو شو او چې سهار شو نو موږ رالو زر حسین څنګه خیم د خیر څنګه حال احوال خیر دی حالت بس دغسې خراب دي پرون یې راته په 1,60,000 روپۍ باندې ډاکټر دغه کړي دي وي دا را پیدا که بیا راشه دا څه شی دی دا به وایي شواګانې درته لګو په هرنم کې د دې علاج نه کېږي هرنم هم واپس کوي مې داسې څوک شته نه چې ما سره لاړ شي ما سره منډه ووایي لکه شوکت خانم هم دغسې حالاتو مخکې ورغلی وم وایي 25,000 روپۍ بیا ما سره وې نه د هغې نه بس بیا زه خطا شوم بیا ما بار اپریشن وکړې بیا چې لاړم وایي تا اپریشن یې بار کړي دي شوکت خانم وانخېستم بیا لاهور ته پکې زه کور والا غریبه را سره لاړه دا یو ماشوم به م بوتلو خو هغه ځای نه هم زه را واپس شوم دا پرون دغه ته لاړم نټکویس ته نو هغه هم بیا هرنم ته لېږلم بیا هرنم والا راله علاج نه کوي مې چې هر څه وي خیر دی زه به چاندې وکړم په پیسو راله دغه وکوي نو هغې راله بیا دا وایي د یو هفتې دي 1,60,000 روپۍ لګي په 17,000 ستا ګولۍ دي نو پته نه چې د 15 ورځو دی او که د یوې میاشتې دي وایي دا نه پسې علي د 400 روپۍ ورځ علي د دې کور دا دی نن 10مه ورځ د راغلي یو نه کاري دغه دی او نه اډوانس ورکړي مونږ ورته چې بس الله دې خیر وکړي
الله نه به غواړو الله دې نو دا به کېږي څه ته چې داسې پیسې هم نشته ته خو خرابېږي نو بس دا خراب د پیسو د وجې شوم دا دومره دا حالت تاسو ګورئ دا هم د پیسو د وجې خراب په دې چم کې د چندو څوک ویني چې طالب څوک چنده درکړي زر حسینه بس څوک دي بس الله دې رحم وکړي ډېر ښه خلک شته د الله په دنیا باندې څوک خو به دغه وکړي د خیره الله اوس علاج کیدی شي دا په سویم سټیج کې ته دا هغې ما ته ویلي وي د دې اوس پته نه لګي دا دې کې پرچې پرونې پرتې دي او ته به دې له موږ شواګانې شاټونه دي که څه ورکوو 1,60,000 روپۍ ته دا پرچې راواله دې کې دي هغه وګورئ دا راته ووایه خیر د هغې ته هم دونه ضرورت نشته زر حسینه په دې مې پوه که چې دې سره تکالیف سي ډېر کافي تکلیف دی ډېر زه روزانه جوړه بدلوم دې نه وینې بهیږي دا اوس هم جامې مې بدلې کې دا اوس بس لږ پروت وم دا چې لږ وګرځم یا دسماتې ته کښېنم دې نه دومره وینه روانې چې زه دې ته یم ماله جامې راوړئ ډېرې زیاتې وینې ترې روانې وي بس دې نه خو زه پټوم مور نه پټوم دې لږ تکلیف لکه مور ده که نه اته کال یې راسره ډېر زړه چول د دې اتم کال دی بس مطلب تا سره څنګ په څنګ دام بیماره ده همدغسې تا بیمار سره ډه خوري که نه جی بس زر حسینه څوک اوس بس دا زما دغه دی چې وایه نمبر وایه نمبر وایه 0313 913 74 واتساپ هم دی او ایزی پیس هم ده بیا وایه زر حسینه 0313 913 74 دا وینې کوي بدبویي کوي اوس خو بوی هم شروع کړی دی لکه مونږ پرون په دې ګرمۍ کې ته څه کوې بس دې شمسې بجلی په کوټ بس بجلی خو دغه کوو نه او دا کور څنګه چلیږي بس دا دغه یو 400 روپۍ ورځ دی شپې 12 بجې راځي هم نن مې تا ته ایسار کړی و دا دی مخامخ دی او چا بیا یې ترې واخیستې چې بس مه راځه چې ته چوټي کې هغه ورته ویلي وي ما پلار له مې څوک ملګري را روان دي هغه دپاره زه ایسار شوم خو وایي چا بیانې راکړه زه به بل کس وګورم دا دلته یو چوټي هم نه نه بس وایي بس چوټي مه کوه نو بس نن یې چا بیانې یوړې مې ویل زه صحیح ده هېڅ خبره نشته الله به خیر د کار ختم شو وایي بس مه راځه د رنځور بچي نن سره یو چوټي وکړو په یو ورځ کې د خپلې مزدورۍ نه هم خلاص شو ته څه سهار چاته ځې چېرته نه ځې څه کار کوې زویه چې دونه وختي ځې دلته یو کباب والا دی بس هغه سره لاړ شم بس دا پیاز میاز ولې څنګه کوم دکان والا لګوم بس د شپې 12 نیمې پورې لګیا وي ورسره او سهار څه ټیم ځې 6 نیمې وم 6 نیمې اوس سهار ځې او د شپې 12 راځې او څونه درکوي 400 ولو 400 روپۍ د پلار سره څه کې دی چې بیماري 400 روپۍ چې ته راوړې نه هغه په دې کور کې ته چاله ورکې او په هغې څه راوړې بس مور له ورکړم مداګانې پرې وړې نو به دا سهار پی مې شو سبزي مزوي شو ما دا پرې وړې پلار ته چې ګورې بس الله نو خبر کېږو نو څوک د ده لپاره چاته وینا کړې ته هم ګرځې چاته وې چې پلار بې بیمار دی هر چاته وایو خو بس څوک هم داسې نشته نو تاسو د کور کې نارې لوګي کړه د دوی غمي دوی غمي بس زویله به دې انشاءالله خدای صحت ورکړي ښه اړه موخه ښه عمر دې ډېر ښه ژوندي نصیب شه دغه نمبر مې وله ورکړه الله چې ګزاره ورسره ډېره ورسره وکړي چې د الله ښه کړي واړه بچي دي زه خو پرېږده که بیمار یم په کونټۍ ګرځم خپې مې نشته بس د زړه بیمار یم خو دې حل ده ته کتې شي چې الله دې ښه کړي شپه ورځ ورسره تېره کړو جاړو ورته کله یې راولي څوک او کله نه ستاسو نوم دې زویه سارا سارا ستاسو نوم بچې خدیجه دا چې بیمار دی نو د دوی مو څوک راوړي که نشته د دوی نی د سره بیا څه کوې زویه بس څوک ناسوک کنه پیسې واسه به والا قرضدار یې زویه او کور کې څه ماحول وي روټۍ وي اوي نور څه حالات یې بچې لږ راته ووایه که نه څه تکالیف یې دی کور کې کاکې خو ډېر هوښیار یې هر څه ته یې خیال یې ستاسو جامې چیړه کیړی وشتم دی
کله یي کله نی ها او د کور کاری وي نه نه نو دا بیا څوک روړي دغه کوټې روړ دي سي آو همدې کار کوي دا لا د نامې نظار شمنو مشران چې په کټو غورځېږي او په ویر سر شي نو وړې کاکې او مشران کشران دا یو کشر ته کاته شي صاحب د کباب د کړي سره تړلی او سړی نن ځکه کور کې ایثار شو چې موږ به راځو چې د داجي پروګرام وشي چې علاج وشي نو د هغه ځای نه م زوی جوابي شو اوس یې په موږ قلنګ دی او په موږ حق هم دی چې زموږ راتګ د ده نغمات ګډ روزګار هم واغېسته زه همیشه یو سوال کوم همیشه دا مې یو وظیفه را تاسو ته نن وایم کله هم چې دوا کوې نو رب کائنات ته دا وایې یا الله وایي ځمکې خدایانو نه مې ساته دا ګوره زما وظیفه ده دا الله سره دا الله ته زه ویم چې الله ګورې ستا محتاجي مې قبوله ده ما په دې ځمکه د ډېکانو لوټو او دې ځمکې خدایانو بنده مه کې کنې بیا به ناري بیا به یو مات شانتې روزګاري اب عمران سړی په یو وړه خبر واخلي پاک پروردګاره ما په دې درشل چاته مه ودرې بس ستا درشل کافي دی ما چې کله نه زه دا کوم زه خدای پاک خراب کړی نه یم الله ډېر غفور رحیم باچا دی په دې کائنات کې چې څه دي دا چلولو والے خو رب کائنات دی هغه نه سوال کوي بهرحال خبره نه خبر راله زر حسینه ستا پروګرام به چلیږي دا نمبر پکې یو شان ما ورکو ټیک ته تا سره به خلک رابطه کوي ټیک شو او هغې ته وایي چې به زما د علاج لپاره تا چې څه کېږي وکړه ټیک ته که نه اوس ما ته اجازت دی او اجازت دی جی ته خیره د دې دعا سره چې رب دې څوک هم په داسې امتحان کې نه اچي چې مور په جړه کاکې خفا او رکوټې بچنګې په درد سر شي رب دې وکړي چې ستا د علاج وشي ستا یو ټلیفون راشي او صرف دومره اورم چې لالا زما د علاج بندوبست شو آمین